ها په تیر لیکچر کې مونږه په فارم باندې کار کړو صحیح دا فارم جوړ کړو دا سیستم هم دی زه به بلینک HTML وارم صحیح ده او دلته تاسو په دې بیک ګراوند باندې ایمیج څنګه راغوي صحیح ده BG ایمیج چې کوي موډیفای ته براشي او براوز باندې به کلیک کړئ اپیرنس CSS کې به براوز کلیک کړئ او خپل ای ډرایو نه به تاسو ایمیج راوالئ HTML_class او په دې کې ما سره ایمیج شو دا ایمیج اوکې کنټرول اس خپل فایل په ای ډرایو کې په HTML_class کې په سم سره سیو کړئ विजिट एक पर क्लिक कई विजिट अडारे यस شو بیا دلته تاسو وګورئ دا خو تقریبا څنګه راغی زه دلته راځم موډیفای ته راځم صحیح ده او دلته ورته وایم چې یاره ریپیټ ورته وایي چې نو ریپیټ اوکې کنټرول اس او بیا ریفرش وګور ریپیټ نشو سایز یې دومره زه ورته وایم چې یاره بل څنګه ریپیټ ایکس نو دلته تاسو هغه کوئ شي ډفرنټ اوکې صحیح ده نو تاسو دلته بیا په دې کې تاسو یو ټیبل جوړوئ نو انزر ټیبل براوالئ صحیح ده 1 to 1 او ټیبل به داسې غټ کړئ صحیح ده 1 2 3 دا به زه لږ وړو کې کوم دا مین کنټین ایریا شو لیکم ورته مین کنټین ایریا دا شو موږ سره هیډر ایریا بیا دا شو موږ سره نیویګیشن زه دلته جوړوم تاسو هر ځای کې جوړوئ نو بیا تاسو جوړوئ دا فوټر ایریا دا تاسو سره فوټر ایریا شو دا ټیبل زه سنټر کې واړم دلته کلیک کوم یا دلته کلیک کوم یا دلته کلیک کوم زه ورته وایم چې سنټر او بارډر دا 0 کنټرول اس صحیح ده دلته راشي ریفرش صحیح ده هیډر ایریا کې کلیک کوئ بس خط ختم کوئ انزر راشي ایمیج راوالئ ورته د ایمیج اوکې دا به اتوماتیک ایمیج راځي ګوره دې کې راغی د دې سایز تاسو غټ کړئ فول دا خط چې دی که نه دا ختم دا تاسو لږ داسې هایټ یې زیات کړئ صحیح ده صحیح شو که بیا د دې لږ داسې کم کړئ دې بیک ګراوند ته څنګه کلر ورکوئ داسې نو په دې BG تاسو کلیک کړئ صحیح ده بیا د مین کنټین ایریا ته وایټ کلر ورکوم که نه زه ورته وایم چې یاره وایټ نه هو داسې کلر یا داسې او فوټر ته ورکوم هم سپین کلر نو دلته به کنټین ولیکئ ما د ویب سایټ لیاوټ ډیزاین کوم تاسو دې کې کنفیوز کېږئ مه چې دا داسې سخت دی یا کنټرول C کنټرول V چې څومره تاسو پیسټ کوئ صحیح پیسټ کوئ ها دلته تاسو ورکئ دې ته یو فارمټ کې انډنټ دې ټیبل ته ورکئ انډنټ او انډنټ مې ورکو دلته تاسو کلیک کړئ فوټر باندې فوټر کې ولیکئ چې کاپی رائټ کارپوریشن آف ویب ډیزاینر اعلی نظر څنګه مو وداري نظر نوم صحیح دی ځکه دا ویب ډیزاینر دی او د دې په سایز وکړئ دلته به راشي سنټر به یې صحیح ده کنټرول اس او بیا راشي ریفرش هغه د کم ټایم سره تاسو داسې ډیزاین صحیح ده نو تاسو په دې کې کار وکړئ او نور بیا